السلام علیکم مرګرو، زه عمران علي او تاسو ګورئ پښتو ټایمز. مرګرو امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او ټیک ټاک به په نننۍ ویډیو کې به موږ زده کوو چې اډوب پریمیر کې به نوی پروجیکټ څنګه کولاوو. کله چې اډوب پریمیر موږ ځان سره اوپن کوو نو موږ له دا یو څو آپشنز راکړي. په دې کې د نیم دی، لاست اوپن دی او ریسنټ فایل دی. په نیم کې موږ دلته دا راکوي زموږ چې کوم پروجیکټ کې موږ کار کړی د هغې نوم موږ ته عمران علي. اوس دا پروجیکټ چې دی په دې کې موږ کار کړی دی نو دا موږ له عمران علي را کړی دی. دا انټایټل کې موږ 2 ورځې مخکې کار کړی دی. په کامران خان کې موږ په 23 جولای باندې کار کړی دی. په انټایټل کې بیا موږ په 21 جولای باندې کار کړی دی. نو دا موږ ته دغه ښیي د دې پروجیکټونو نومونه ښیي، کوم پروجیکټونه چې زموږ سره سیو وي او په هغې کې موږ کار کړی هغه ټولو پروجیکټونو نومونه هغه زموږ سره دلته وي. نومونه هم وي او چا کومونه چې موږ نومونه ورکړي نو هغه په حقه نوم باندې زموږ سره دلته موجود وي، او کومونه چې موږ نوم نه وي ورکړی نو هغه دلته زموږ سره موجود نه وي. او دلته لاست اوپن د دې مقصد دا دی چې دا پروجیکټ چې کوم دی دا عمران علي دا مونږ کله اوپن کړی د هغې نوم یې مونږ له را کړی دی. اوس دا عمران علي چې کوم دی دا مونږ 4 منټه مخکې اوپن کړی دی. نو دلته یې مونږ سره لیکلي 4 منټس اګو، 4 منټه مخکې دا مونږ کولاو کړی دی. اوس دا انټایټل پروجیکټ چې کوم دی دا دویم زموږ سره نو دا مونږ 2 ورځې مخکې کولاو کړی، نو د هغې ټایم یې مونږ ته دلته شو کړی دی چې دا تاسو 2 ورځې مخکې کولاو کړی. دلته دا په 23 جولای باندې دا مونږ کولاو کړی په 8 بجې. ښه دلته اوس دا په 21 جولای باندې په 11 بجې او په 55 نیټه باندې دا مونږ کولاو کړی دی. معلومات راکوي چې دا زموږ سره 2 پروجیکټ دی او په دې کې مونږ په دې ورځ کار کړی و. ښه د دې نه لاندې چې مونږ دلته راشو نو دا زموږ سره دلته نیو پروجیکټ دی چې په هغې کې به اوس کار کوو. دا زموږ سره اوپن پروجیکټ دی. په اوپن پروجیکټ کې کوم پروجیکټونه چې زموږ سره په کمپیوټر کې سیو دي نو هغه موږ د دې ځای نه کولا وهلی شو. اصل کې هغه خو به زموږ سره دلته هم وي، خو نه که فرض که دلته زموږ سره نه نو بیا به موږ اوپن پروجیکټ ته ځو او د هغې نه به یې کولاوو. ښه اوس به راشو نیو پروجیکټ ته. کله چې موږ په نیو پروجیکټ باندې کلیک کړو نو زموږ سره دلته دا آپشنز راشي. په دې کې زموږ سره لاول انټایټل دی. دلته به وله موږ نوم ورکړو چې پښتو ټایمز. پښتو ټایمز نوم وله دلته ما ورکړو. دلته به زه راشم دلته اوس ځای ښیم چې دا به زه په کوم ځای کې سیو کوم نو په دې باندې به زه کلیک کړم. دلته به زه راشم ډي ته. په ډي کې غواړم چې دې له نوی فولډر راکړم نو زه به لاړ شم به نیو ته به لاړ شو او په نیو کې به فولډر باندې کلیک کوو نو زموږ سره به دلته نیو فولډر اوپن شي. د نیو فولډر له اوس زه نوم ورکول غواړم نو نوم به وله ورکړو چې یحیی خان نوم وله ما ورکو. دا به زما سره دلته نه سلیکټ وي، دا به سلیکټ وي. دلته به راشم سلیکټ فولډر ته، په دې چې کلیک کړم نو دا فولډر به زما سره دلته سلیکټ شي. ښه اوس دلته دا کوم چې دی رینډر دی په دې کې به موږ هېڅ سیټنګ نه کوو. دا به زموږ سره اوټو سلیکټ وي. ټایم کوډ به هم زموږ په دې کې به هم سیټنګ نه کوو، دا به زموږ سره هم اوټو سلیکټ وي. ښه دلته به اډیو سیمپل به هم زموږ سره اوټو سلیکټ وي او دلته چې کوم ځای دا به زموږ سره ډي وي. که غواړئ تاسو ډي وي غواړئ نو ډي وي هم سلیکټ کولی شئ، او که نه چې ایچ ډي وي وي نو دا به د دې ځای نه موږ زه ایچ ډي وي سلیکټ کوم نو تاسو ته هم دغه کوم چې تاسو هم ایچ ډي وي کې کار کوئ. ښه دلته به اوکې کوو نو دلته به بیا د سکریچ ډسک ته راشو. د دې دا زموږ سره ډېر ضروري ځای دی. کله چې موږ په اډوب پریمیر کې کار کوو په غټو پروجیکټونو کې هغې له موږ انیمیشن افیکټ ډېر شي افیکټ یې ورکړی، ډېر شي انیمیشن پکې موږ کړي نو هغه اکثر چې کله پکې موږ کار کوو نو هغه پروجیکټ زموږ سره هینګ شي، خراب شي، کریک شي، ورک شي، هغې کې بیا موږ کار نه شو کولی. کله چې موږ خپل پروجیکټ دلته چې کوم دا آپشنز یې موږ له راکړي دي دا کیپچر ویډیو، کیپچر آډیو، ویډیو پریویو، آډیو پریویو، پروجیکټ آټو سیو، کله چې دا په دې ځای کې دا موږ ځان سره هغه فولډر چې کوم وي په ډي کې چې موږ کوم فولډر سیو کو هغه مو په دې ایریا کې سلیکټ کړی نو هغه پروجیکټ چې کله بیا موږ زموږ نه ورک شي یا کریک شي، څه مسله پکې راشي، هینګ شي یا په آډیو کې مو آډیو یې خراب شي، کوم ځای پورې چې پکې موږ کار کړی نو هغه بیا موږ په آټو سیو باندې کولاولی شو او د هغې نه پکې مخکې تللی شو. خو کله چې دلته موږ دا آپشنز نه سلیکټ کړي، خپل فولډر په دې ځای کې نه سلیکټ کړی نو هغه آپشنز چې کوم وي آټو سیو چې زموږ کوم پروجیکټ چې هغه لاړ شي، خراب شي، او کوم کار چې موږ کړی هغه ورځې زموږ خراب شي، هغه کار زموږ خراب شي او ټایم هم ضایع شي. نو زه تاسو ته به مشوره درکوم چې کله تاسو هم پروجیکټ کولاوئ نو دا سکریچ ډسک چې کوم دی د دې کې ځان سره خپل هغه کوم فولډر چې کوم تاسو سلیکټ کړی نو هغه به دې ځای کې سلیکټ کړئ. نو هغه به څنګه سلیکټ کوو؟ به راشو براوزر ته، په براوزر کې په ډي کې زموږ سره په ډي باندې به کلیک کوو. دلته یحیی خان یحیی به سلیکټ کړو، د دې ځای نه به سلیکټ کړو، زموږ سره یحیی سلیکټ شو. بیا به ډي ته لاړ شو، په ډي کې یحیی سلیکټ دی، سلیکټ به بیا باندې سلیکټ باندې به کلیک کړو. بیا به راشو دلته، بیا به په یحیی سره کوم فولډر چې کوم دی هغه به سلیکټ کړو.
بیا به راشو دا ډېر مفیدي فایدهمن نو کله چې زموږ سره هغه پروجیکټ زموږ خراب شي کریک شي وغیره شي هغه به موږ بیا په اوټو سیو باندې دلته کولاولی شو راشو بیا به یحیی فولډر سلیکټ کو سلیکټ باندې به کلیک کو نو دلته به بیا موږ راشو دلته یحیی باندې به سلیکټ کو دلته دا زموږ سره دا هم ورکړي دي کوم پروجیکټ اوټو سیو نو کله چې دا زموږ سره دلته نه سلیکټ نو بیا موږ ته هغه مسالې زموږ پروجیکټ کوي په اوکې باندې به کلیک کو زموږ سره سلیکټ شو اوس به زموږ سره کوم نوی پروجیکټ چې دی هغه زموږ سره دلته کولاو شو دا زموږ هغه نوی پروجیکټ دی اوس څه قسمه کار موږ کول غواړو نو په دې کې موږ بیا کولی شو بس ملګرو په نننۍ ویډیو کې دومره که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي نو لایک یې کوئ خپلې خوښې کمنټس پې ورکوئ او شیر یې کوئ چې که فرض که نور ملګري هغو ایډاپ پریمیر زده کول غواړي نو هغو هم زده کړي او پیشور جوړ شي او زموږ د یوټیوب چینل چې کوم دی پښتو ټایمز په نوم باندې دا سبسکرایب کړئ د الله په امان